د دور بابا اوسیدونکي ولسوالۍ ته د غځېدلې خراب سړک څخه سر ټکوي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ ته غځېدلی سړک خراب دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي د کلونو راهیسې ورسره د مسؤلو چارواکو له لوري د یاد سړک د رغېدو ژمنې کیږي خو نه عملي کیږي. بل خوا ځایي مسؤلین وایي ډیر ژر به د یادې ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړېدو چارې پیل شي. د دور بابا ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي یادې ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د خرابوالي شکایت کوي. یادې ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړېدو چارې موده مخکې پیل شوې وې خو بشپړې نه شوې چې ان ډېرې ویالې او پلچکونه خو یې اوس بیرته ویجاړ شوي هم دي. د دور بابا ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي په ځلونو یې د سړک د جوړېدو لپاره اړونده ادارو ته عرضپاڼې ورکړي او غوښتنه یې کړې خو عملي شوي نه دي. دوی وویل د تګ تر ټولو لویه ستونزه هغه ناروغانو ته ده چې دغلته یې درملنه نه کیږي. په سوا ورزي مونږ وکړې او منظورۍ یې وشوې خو د دور بابا سړک نه راپخېږي. مونږ ته ډېر غټ تکلیف او مشکل دی. دا غریزه علاقه ده، باراني علاقه ده، سیلابونه راوځي. سړک چې کوم په کاچه شکل جوړ شو هغه هم نور د منځه تلونکی دی او مونږ چې مریض دي ځنه بار کو غني خېلو تیر رسو نو هغه د خدای په کار سم کړي او مرګ الله ته ورسېږي. مونږ خو ډېر غوښتنې وکړې، والیان راغله، سړک هم نه پخېږي. مونږ هم په دې نه پوهېږو چې زموږ سره څه کست او کینه ساتي. دا سړک وګوره وټول خرابه شو چې کوم لږ مخکې یې ورکړی و هغه هم ختم شو. سیلاونه وړي حکومت مونږ پوښتنه نه کړه. یو شمېر خلک په ځایي چارواکو نیوکې کوي چې په لوی لاس نه غواړي دغه سړک ورغول شي. ننګرهار دوی ولسوالۍ دي، د ټولو سړکونه پاخه دي خو چې دا دور بابا سړک نه پخېږي. دې کې لوړ پورې چارواکي لاس لري. دور بابا یې خرڅ کړی دی، دور بابا یې د افغانستان د خط نه ایستلی دی. دا یو سرحدي سیمه ده دور بابا ولسوالي، ځکه یې سړک نه پخېږي چې دلته سړک هر والي راشي او د سړک خبره وکړه پاکستان نه ورباندې زور راځي او د دې سړک د جوړېدو مخه یې نیسي. نو د افغان ننګرهار ټول چارواکي خرڅ شوي دي او نه پرېږدي چې دور بابا سړک پوخ شي. خو چارواکي لکه د تیر یو ځل بیا ژمنه تازه کوي چې د دغه سړک د جوړېدو کارونه به ډیر ژر پیل شي. د سړکونو د څارنې او ساتنې ادارې مشر ویل بودیجه یې ځانګړې شوې او د جوړېدو قرارداد هم یو شرکت ته ورکول شوی. د پروژې بودیجه شته او داوطلبي شوې ده، ګټونکی شرکت معلوم شوی ده، نو ډیر چارې پرمختګ یې کړی. نو زه ولسونو ته او هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په نږدې وختونو کې ریاست جمهوریت د منظورۍ څخه وروسته به عملاً موږ د کار د پیلېدو شاهد اوسو. دور بابا ولسوالۍ د ننګرهار تر ټولو باامنه ولسوالۍ بلل کیږي. د دې ولسوالۍ سربیره په یو شمېر نورو سیمو کې هم خلک د تګ راتګ لپاره د سړکونو د نشتون له کبله له ستونزو سره مخ دي او غوښتنه یې همدا ده چې حکومت دې د خلکو اساسي اړتیاو ته په کتو ژر اقدامات وکړي او لس دې یوازې په تشو ژمنو نه تیر باسي. سباون ساحل، ملمه راډیو، د دور بابا ولسوالۍ.